سلامونه ملګرو، نن بیا هم راغلی ما د یوې نوې ویډیو سره چې څنګه کولی شو په خپل موبایل کې شاعري جوړه کړو. راځم اول تاسو سره زه دغه شاعري شریکوم ملګرو. دومره اعتبار نه لري ورکې کړه، سختې ورځې یار نه لري ورکې کړه. اورېدلې مې نومونه هم څلور دي، اورېدلې مې نومونه هم څلور دي، نازل شوي کتابونه هم څلور دي. ته په روژه کې مرور شوې، ته په روژه کې مرور شوې، د تراویحو رکعات به څوک راته شمارینه. ښه ملګرو، لکه څنګه چې تاسو دغه شاعري وکتله چې دغه ما په خپله کړې ده ملګرو. د ځینې نه مې نیمې کړۍ راخیستې وې، د دوې شعرونه یو مې پوره ویلی او ما زیات شعرونه په خپل اواز کې ویلي دي ملګرو. نو څنګه کولی شو دغه رقم ته شعر وایي. په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شیر کول نه مخکې کوچنۍ غوښتنه ده، نه کوم که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ورسېږي. راځئ د ویډیو په طرف. ښه ملګرو، دغه کوم خاص کار نه غواړي. تاسو به راشئ اول د خپل موبایل ریکارډر ته، کوم یو چې تاسو د موبایل خپل ریکارډ یې هغه ته به راشئ. دلته به ملګرو تاسو په دغه ځای کلیک کوئ، یو شعر به ورته ووایئ. مثلا زه راځم دغلته یو شعر ورته وایم ملګرو. دغه شعر ما وویلې ملګرو، چې کله مو شعر وویلې دغه ګورئ ملګرو، دغه شعر چې دی نه ایډیټ غواړي، خپل سپیکر نښه غواړي، نه بد غواړي. تاسو بین شاټ ته راشئ. په دغه ځای کې ملګرو چې کله تاسو ساز سره ولګوئ، تاسو د شعر اواز خپله ښایسته کېږي. مخکې له ساز نه ستاسو اواز لږ بدرنګه ښکاري، خو بیا وروسته ښه کېږي ملګرو. را به شئ نیو باندې به کلیک کوئ. دلته که تاسو ویډیو باندې غواړئ خپل اواز ولګوئ، ویډیو هم ورته انتخابولی شئ. که نه غواړئ چې په عکسونو باندې ولګوئ نو خپل عکسونه هم ورته انتخابولی شئ ملګرو. دلته راشئ ملګرو، زه مثلا دغه عکس غواړم په دغه باندې شاعري جوړه کړم. زه راځم په دغه باندې کلیک کوم ملګرو، او دلته چې دی ملګرو دغلته به تاسو اول د عکس سایز انتخاب کړئ، د ویډیو سایز چې د ټیک ټاک لپاره، یوټیوب لپاره، ریش لپاره چې تاسو جوړوئ هغه به انتخاب کړئ. بیا به راشئ په ټیک مار باندې به کلیک کوئ. چې کله په ټیک مار باندې کلیک کړئ دغه به لږ سکرول کړئ، چې څومره تاسو شعر غواړئ هغومره به چې جوړ کړئ هغومره به دا عکس سکرول کړئ. همدارنګه ملګرو تاسو به راشئ په دا موزیک باندې به کلیک کړئ، بیا به دلته په موزیک باندې کلیک کړئ. دلته به راشئ ملګرو، تاسو به اول هغه شعر چې کوم تاسو ویلی هغه به راواخلئ ملګرو، انتخاب به یې کړئ. دلته ورته مثلا زه راځم هماغه شعر ورته انتخابوم ملګرو چې هغه دغه دویم نمبر کې چې کوم شعر دی دغه یو دی ملګرو. دا مو چې کله ورته انتخاب کړم ملګرو، اوس زه راځم ملګرو د دې نه چې دا کوم اول سر کې اضافه ریکارډینګ شوی دی، چې یعنې چې موږ شعر نه دی ویلی، دا به تاسو کټ کړئ. که چېرته ستاسو شعر کې هغه به هم کټ کړئ. زه راځم دا کټ کوم چې لټه ترې نه لرې کوم ملګرو. چې کله مو لرې کړه دا به دې خوا سکرول کړئ، بیا به اخر سر ته راشئ چې هلته کوم اضافه ریکارډینګ شوی هغه به هم تاسو کټ کړئ ملګرو. مثلا دغه اضافه ریکارډینګ شوی دی، زه غواړم دا کټ کړم، دا به هم کټ کړئ ملګرو. دا دې خو اول سر کې او اخر سر کې به دغه تش ځای به لږ پرېږده، ځکه چې دا وروسته پکارېږي ملګرو، وبخښئ. دلته به راشئ ملګرو، تاسو به چې دی که چېرته غواړئ ستاسو د شعر اواز تیز شي نو تاسو به دغه چې دی والیوم یعنې د والیوم باندې به کلیک کړئ، اواز به یې تیز کړئ ملګرو. بیا به راشئ ملګرو، دلته به تاسو راشئ دغه موزیک ته، تاسو به اول یوټیوب ته لاړ شئ، د شاعري سازونه چې کوم دی هغه به را ډاونلوډ کړئ ملګرو. که چېرته نه پوهېدئ نو بیا ماته انشاءالله کامنټ وکړئ چې د دې په اړه ویډیو جوړه کړه، انشاءالله زه درته ویډیو خامخا پرې جوړوم. را به شئ دلته به یو غمجن ساز راوالئ، یا تاسو شعر هر رقم ته یې د هغې مطابق یو ساز به راواخلئ ملګرو. زه راځم مثلا ما سره دغه ساز دی ملګرو، په دغه باندې ورته کلیک کوم، او بیا به دلته په دا یوز باندې ورته کلیک کوم. چې کله مو په یوز باندې مو ورته کلیک کړ، دلته به راشم ملګرو، د دې ساز نه چې کوم اضافه ځای دی هغه ریکارډینګ دی هغه به هم ترېنه لرې کړئ، یعنې ساز کې چې کوم بیا به دغه ځای پورې راولئ. دلته به چې دی ملګرو دغه کټ کړئ، د دې دغه اخوا کوم لږ ځای چې پاتې شو دغه شعر به ساز چې دی دا به همداسې تیز پرېږدئ، یعنې اواز به یې نه سلو کوئ. په دغه ځای کې به دغه بیا کټ کړئ، د دې اول سر او د اخر سر اواز چې دی په خپل خال پرې د منځني کوم هغه چې دی د دې اواز به لږ ټیټ کړئ تر څو د شاعرۍ اواز هلته ښکاره شي ملګرو. را به شئ دلته په دا ټیک مار باندې به کلیک کړئ. چې کله مو کلیک کړ تاسو اوس دلته راشئ ملګرو، دغه شعر زه درته پلی کوم ملګرو، تاسو دغه راسره واورئ. ستا وعدې چې وفا کېږي زه به نه یم، مینه ستا چې رښتیا کېږي زه به نه یم. خپل نصیب مې په مثال د تورې شپې دی، توره شپه چې سبا کېږي زه به نه یم. دغه کتلی شئ ملګرو چې دلته په دا شعر کې چې دی دغه اخري ځای کې لږ چې و ملګرو ګډوډ راغلی و، نو زه دغه هم ترې کټ کوم ملګرو. دا چې دی خپل هغه ته رسوم ملګرو، چې کله مو ورسوم ملګرو دغه ځای لږ ګډوډ شوی و. اوس دغه ځای کې ملګرو دا شعر چې دی پوره شو ملګرو، ګورئ زه در باندې بیا چې وفا کېږي زه به نه یم، ستا وعدې چې وفا کېږي زه به نه یم، مینه ستا چې رښتیا کېږي زه به نه یم. خپل نصیب مې په مثال د تورې شپې یاد مې ملګرو دلته به دغه اوله کړۍ چې دا به دوه پرې وایي، او نور هره کړۍ چې تاسو هر څو پرې وایي هغه پروا نه کوي.
ملګرو لکه څنګه چې تاسو دغه شعر واورېده ملګرو دغه زموږ شعر او جوړ اوس که چېرته غواړئ تاسو په دې باندې رایټینګ یعنې لیکلو کې د هغې په اړه ما نورې ویډیوګانې په دغه کې شیر کړي دي ملګرو هغه تاسو وګورئ انشاءالله په دې به تاسو ښایسته رایټینګ وکړئ اوس به راشي ملګرو د دې ثبت کولو لپاره به تاسو چې دی ملګرو پاس په دغه هغه باندې کلیک کړئ ملګرو ایکسپورټ باندې کوم چې پاس سر کې تاسو ته په داخلي کونج کې ښکاري ملګري چپ طرف ته په دغه باندې کلیک کړئ ملګرو چې کله په دغه باندې کلیک کړئ دلته به بیا په دا ایکسپورټ باندې به ورته کلیک کړئ چې کله مو کلیک نو ستاسو ویډیو به روانه شي که چېرته تاسو غواړئ ملګرو چې د موزیک ته دغه چینج کړئ نو د هغې په اړه ماته کمنټ وکړئ انشاءالله زه درته مختصره ویډیو جوړوم په ټلیګرام چینل کې درته اچوم ملګرو که چېرته مو ویډیو خوښه شوي ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ عمر سکیل درسره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پورې در ورسیږي نور مو په لاس سپارم د خدای په امان